د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو یو تازه ترین اپډیټ چې زموږ مخې ته راغلی دی تاسو سره شریکوم. دغه تازه ترین اپډیټ هم د هغه واقعي یو کړی ده کومه چې په سوات کې شوې ده. یعنې په سوات کې چې کوم کس را پیدا شوی دی او را پاڅېدلی او هغه قرآن پاک ته توهین کړی چې بیا د هغه ځای خلک را پاڅېدلي او هغه یې وژلی. اوس تفصیلات دا در کوم چې دغه کس د چا په خوله باندې دا کار کړی دی، ځکه چې ډېر خلک وایي چې د سوات په دې کال کې د سیاحت لپاره ډېر زیات کسان د پنجاب نه هم راغلي او ډېرو خلکو دې خوا مخه کړې وه. نو دغه کار چې دی دا د پنجابیانو په زړه باندې ونه زغملی شو. هغوی دلته داسې یو پروپیګنډه داسې یو کار وکړو چې په دې سره یې پښتانه مشتعل کړل او پښتانه دنیا ته دهشتګرد معرفي کړل. نو د دې باره کې به تاسو ته تفصیلات درکوو دوستانو. د سوات سیاحت چې کوم هغه په دې باندې هیڅ نه خرابېږي. څوک چې هم سوات ته سیاحت ته راځي، چکر له راځي، نو بېشک راتللی شي. او دا خبرې چې څوک کوي نو دا هسې د خپلې خېټې خبرې دي، ځکه چې مسلمانان چې کوم دي هغوی په خپل دین اسلام باندې هر وخت کلک ولاړ وي، د خپل دین اسلام دفاع کوي. او د سترګو لیدلی حال یو کس بیان کړی دی چې دوی سره موږ دا هر څه لیدلي وو او د هغې نه بس د ده سره لانجه هم شوې ده. بیا پولیس سټیشن کې هم دا هر څه ښودل شوي دي، ښکاره شوي دي، د هغې نه پس بیا دغه خلکو قدم اوچت کړی دی او دا یې سوځولی.